د شمالي کوریا پټ رازونه. په کال 1945 جاپان پر ټوله کوریا واک چلو، خو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کوریا په دوه برخو ویشل شو چې شمالي کوریا چې ملاتړ یې شوروي او دوهم جنوبي کوریا چې ملاتړ یې امریکا و. په کال 1950 کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ جګړه پیل شوه چې د کورین وار په نامه یادېده. نوموړې جګړه 3 کاله دوام وکړ، بالاخره د اوربن په تړون پای ته ورسېد، خو د سولې رسمي تړون تر ننه پورې نه دی شوی. په کال 1948 کې کیم ایل سونګ د شمالي کوریا بنسټ کېښود. وروسته د هغه زوی کیم جونګ ایل او اوس یې لمسی کیم جونګ اون د واک ګدۍ ته رسېدلی. شمالي کوریا د کمیونیزم او کورنۍ جیوچي نظریې پر بنسټ اداره کیږي. دلته ټول واک د مشر په لاس کې دی. د خلکو ورځنی ژوند، تعلیم، کار او حتی د لیدلو او اوریدلو اسباب هم د دولت لخوا کنټرول کیږي. شمالي کوریا کې رسنۍ یوازې د حکومت رسمي پیغام خپروي. د بهرنیو سریالونو، فلمونو او سندرو اوریدل او لیدل جرم دی. په شمالي کوریا کې خلک د انټرنیټ پر ځای انټرانیټ استعمالوي. دا یو ډول نیټورک دی چې صرف په شمالي کوریا کې چلیږي، چې دا هم د دولت لخوا کنټرول کیږي. حتی د ویښتانو جوړولو دپاره هم شمالي کوریا ځینې څو ډولونه وړاندې کړي ترڅو خلک د هغې څخه استفاده وکړي. دلته زیاتره شیانو باندې بندیز دی، مثلا عینکې، د ودونو جامې، پتلون، د ویښتانو رنګ کول او یا هم ځلیدونکي لباسونه. که چیرې له یو چا سره نوموړي څیزونه ګیر شي جزا ورکول کیږي. د شمالي کوریا پاسپورت صرف لوړپوړو چارواکو ته د لاسرسي وړ دی. عام خلکو ته د پاسپورت اخیستلو اجازه نشته. په شمالي کوریا کې که یو څوک د حکومت خلاف بغاوت وکړي، هغه نه یوازې غدار معرفي کیږي بلکې د هغه کورنۍ، حتی د هغه 3 نسله هم غدار په توګه معرفي کیږي. د مثال په ډول که د یو چا پلار د حکومت بغاوت وکړي، نو د هغه لمسی هم په شمالي کوریا کې غدار پیژندل کیږي. په شمالي کوریا کې انتخابات ترسره کیږي، خو رایه یوازې کیم جونګ اون ته ورکول کیږي چې دا د هغوی لپاره د وفادارۍ ثبوت دی. د رایې د نه ورکولو په صورت کې نوموړی شخص غدار پیژندل کیږي. شمالي کوریا کې خلک پر 3 طبقو ویشل شوي دي چې د سونګ بون په نامه سره یادیږي. سونګ بون په دې معنی که چیرې یو ماشوم پیدا کیږي، د هغه د ژوند فیصله کیږي، هغه هم د هغه د کورنۍ تاریخ ته په کتو سره. مثلا دلته 3 برخې خلک دي چې کور، ویورینګ او هوسټایل ورته ویل کیږي. کور هغه ډله خلک دي چې پلرونه یې د کیم ایل سونګ سره په پوځ کې برخه اخیستې وه. دوی د حکومت تر ټولو وفادار خلک بلل کیږي. دوی ته های کلاس فیسیلیټیز موجود دی. دوی کولی شي چې بهترین ګاډي، بهترین کور او بهترین وظیفې ترلاسه کړي. دوهمه ډله د ویورینګ په نامه سره یادیږي چې دا د شمالي کوریا عام ښاري خلک دي. دوی لکه مزدوري یا هم دهقاني کوي. دوی د دولت سره نه دومره ښه او نه هم دومره بد دي، او دوی دپاره میډل کلاس فیسیلیټیز موجود دی. دریمه ډله خلک د هوسټایل په نامه سره یادیږي. دا هغه خلک دي چې د حکومت خلاف یې پلرونه او یا هم نیکونه بغاوت کړی وي. دوی ته د غدار لقب ورکول کیږي او په ټولنه کې تر ټولو ذلیل خلک شمیرل کیږي. دوی بیا تر ټولو سخت کارونه ترسره کوي. همدارنګه په شمالي کوریا کې نړیوال جنتري نه کاریږي، بلکې دوی د ځان لپاره ځانګړی جنتري لري چې د جویش کلندر په نامه سره یادیږي. دغه جنتري په کال 1912 میلادي پیل شوی چې د شمالي کوریا د لومړني واکمن کیم ایل سونګ د پیدا کېدو کلیزه ده، چې اوس وخت 2015 په ټوله نړۍ کې، اما په شمالي کوریا کې 114 میلادي کال دی. هیله ده چې زموږ دغه ویډیو مو خوښ شوی وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.